ډېر شي خلک وو او ډولۍ روانه کړې وه په اوبو باندې ښودې وه دا په ګاډي کې ولې نه وړي زما ساده لورې دا خو زموږ د کلي رواج دی چې ناوې په ډولۍ کې وړي مورې زه به هم ناوې کېږم ما پسې به هم ډېر شي خلک راځي ما به په ډولۍ کې وړي خیر ته د چا لورې داسې واده به درته وکړو چې دا ټول کلی به یاد ساتي دا جان ستړی مه شي داسې دا کوم کار دی چې دا کلي خلک به یې دا یاد ساتي د پوزې او د زامنو د ودونو خبره مې کوله خو ته څو خبرې ته پرېږدې ښځې څنګه چې د خوښ وي هماغسې وکړه و سړیه تر کومه چې مې زامنو ته ودونه نه یې کړې که نه نو پوزې لور به چاله ور نه کړمه خدایا دا زه خوب ګورم که په ویښه ودرېږئ تاسو نه یې خبر چې لالا په ټول کلي کې اعلان کړی زما په کور کې مړه لور پیدا شوې او تاسو راته خوشحالانې کوئ ولې په کوم خاطر تاسو ته خو ما اعلان کړی چې څلوېښت ورځو پورې نه خاطي منم نه خوشحالي منم نه تهران منم نه ټول منم ودرېږئ ځان پسې ودرېږئ ستاسو سزا لالا ټاکي لالا ستاسو سزا صرف او صرف مرګ جبه مهرباني رئیس صاحب دا زما سنادونه دي تاسو یې کتلی شئ بخښنه غواړم وروره تاسو دلته وظیفه نشئ اجرا کولی رئیس صاحب ستاسو یو کس ته ضرورت و که نه ما سره اسنادونه شته تاسو یې وګورئ که تاسو په خبره پوه نه شئ تاسو تللی شئ سلام علیکم صاحب تاسو بے فکره اوسئ زه ستاسو خدمتګار یم هر کله چې راغېږئ نو دا دفتر د هغې په خدمت توبه خدایه ډیګرانې په لاس کې ګرځو او وظیفو پسې ګرځو سهار او ماښام په ریډیو کې او په ټي وي کې دا اعلانونه کوي تعلیم عام کوي تعلیم عام کوي تعلیم عام کوي دا دې هم کړو څه پې ما نه هم لاره ورکوي هر وخت راته مور پلار کور کې چې تعلیم دې کړی او وظیفه درته نه میلاوي اخر به موږ کوو څه د دې خلکو په زړونو کې به کله رحم راځي دا واسطې او دا شیونه به کله ختمېږي دا به نه ختمېږي چې کار اهل کار ته وسپارلی شي
ټوپک لاله چې دې خلکو ته دا یادې که نه نو بیا به ستا د خبرې نه څوک هم انکار نه کوي او کنه همدغه خبره ده زما د په کور کې مړه لور پیدا کیږي او د کلي خلک دې خوشحالیانې کوي زه هېڅکله نه دا نشم برداشت کولی بلکل نه په دې وړو وړو خبرو په ځان بوج مه راوله لاړ شه او دې خلکو نه قلنګ راوړه قلنګ ډېره ښه خبر دې وکړه چې ته وایې نو دا دې لاړمه دا چا خبره وایي توره دې لالا وهي او نوڼی دې عبدالله وهي مورې ته ولې لالا او شکر لالا واده نه کې لوري داسې واده به د غرونو ته وکړم چې دا ټول کلي خلک یاد ساتي لار جانه ستړی مه شي لالا ستړی مه شي ستړی مه شي سړیه ستړی مه شي فوزیا لوري تریخ چای راوړه ښه ده پلاره ژر کوه لوري سړیه کو ستا خوښه یې نو په پوزیا لور باندې به شکور ته بدل وکړو ښځې دا خو ډېره ښه خبره ده څنګه دې لاوره زویه نه پلاره بدل زما نه خوښېږي زویه دا خو زموږ د کلي رواج دی شکور ته به بدل وکړو او تا ته به واده په پیسو باندې وکړو زویه چې بدل ونه کړو ما سره خو دومره پیسې نشته پلاره که رښتیا د خپل ما د بدل نه زه ډېر ډارېږم خو الله تعالی مهربانه بادشاه دی زموږ ودونه به وشي څه وکړم یو خوا راته نوکري نه میلاویږي او بل خوا د کور والا خبرې ژوند کې دا اکثر راځي خو حالاتو سره به مقابله کوي والا څه ژوند شو که دا ژوند داسې زما خو ترې نفرت شو داسې مه وایه الله به خیر کړي د ژوند نه مه نه امیده کېږه ژوند خو د الله تعالی یو لوی نعمت دی خو که دا خلک پرې پوه شي
صاحب دا خور او لور چې پیغله شي نو بلا شي که ستا خوښه وي نو زرمینه به ستا په بدل کې ورکم او چکیله به دغه بل لوفر په بدل کې ورکم. یاره پلاره 12 کاله فضول بخاري وکړه هیڅ عمر نه جوړ نه شوله. السلام علیکم پلار. لالا ستړی مشي په خیر راغلی. لالا ستړی مشي په خیر راغلی. بریال خورئ نه د ښار نه په خیر راغلې. ژوندي اوسئ لوی شئ. بریالي زویه په حق کې څه وظیفه پیدا کړو که نه؟ پلاره کاشکې اول مې ستاسو خبره منلی وي چې په ښار کې د واسطه نه وي او یا در سره پیسې نه وي نو وظیفه مشکل کار دی که څوک یې درکړي. په دې کې د واسطې څه خبره ده؟ تعلیم دې شته، اسنادونه در سره شته او وظیفه دې نشته، لوفري درته خوند درکوي. پلاره وزګاره مخته شولو که نه اوس ورته کار خوند نه ورکوي. نن نه بعد به ته ما سره په کور کې دیکاني کوي. زویه روح دې رښتیا وایي چې وظیفه نه میلاوېږي تر هغه پورې ورور سره دیکاني کوه. والله کې خو پلار ورسره دیکاني وکړم ما 12 کاله مکتب وي خواري مې وکړه اوس به زه ایله په بله دې سره دیکاني کوم والله کې ورسره وکړم چې نه دیکانۍ نه خبرې که د خوراک نه خبرې خوراک خو ډېر اسانه کېږي او بیا تا خو په ځان سړی کړی نه دي ګټلي دي په تیاره موږ ته ناست دي دیکاني نه کومه دیکاني نه کومه ټول عمر پېغورونه راکېږه. بریال خورئ نه د ښاروالي په خبرو باندې ته مه خفه کېږه. دا صرف او صرف ستا په ګټه خبره کوي. هو ستاسو پېغورونو خو زه لیونی کړم. یوه ورځ به په کلي کې روان یم او خلک به مې په تیږو ولي. 12 کاله مې خواري وکړه او تاسو ورته په کور کې پېغورونه کوئ. لیونی نه لیونی به شي لیونی. ها لالا نو څوک وظیفه به ورته پیدا شي که نه. خانولي زویه بریالي رښتیا وایي په دې نن وخت کې در سره پیسه نه وي یا د واسطه نه وي نو وظیفه به د کمه شي. پلار جانه چې وظیفه ورته نه پیدا کېږي که نه نو ولې دا د کور کار ورته کار نه ښکاري نو ما سره په کور کې هم کار کوي. سپوږمۍ په کور کې اجازه نه راکوي. دا سړی ستاسو په کور کې د بل چا تعلیم نشته؟ ولې نه مشر ور مې 20 کاله تعلیم وکړ اوس بېکاره ده. زما ملګري ده تعلیم هم دومره نشته او وظیفه یې اخیستې ده. ما ته هم ډېرې وظیفې پیدا کېږي خو زه یې پخپله نه کوم او ستا ورور بېکاره دی. سپوږمۍ دا خو زموږ بدبختي ده. نورانو ته وظیفې نشته او تاسو ته شته. ستاسو تعلیم کوي او که نه وي پروا نشته. زه صرف ستا لپاره راغلم پانتون ته ځکه چې تا سره مینه لرم. چې ستا مشر ورور تا تعلیم ته نه پرېږدي نو تا له ما څه وغواړي؟
لکه سرکوي روانه په نازک قدمونه لکه سرکوي روانه زما سرور په نصیب کې چې جدا ګرځي له مانه زما سرور په نصیب کې چې جدا ګرځي له مانه هم د سرو ګلو غونچه ده هم لمبا زمون کلی کی اوسیږي واړه دا واړه دا ستا دا جرأت چې تا زما خبرونه منله ما له لوی خلک زما احترام له راځي پوه شوې خان صاحب یو غریب سړی خو بیا دا زما خپله ځمکه ده چپ شه دا غریب بچیا دا ځمکه زما ده او د دې ځمکې په بدله کې به زه ستا نه ستا ژوند اخلمه وی وای لکه وی وای ستاسو د غریبانانو په مذهب باندې زه ډېر ښه پوهېږم ډېر ښه پوهېږم زه راشه راشه یار اخر به مونږ کوو څه ګوره وظیفه مونږ ته نه ملاوېږي نور څه کار مونږ نه کېږي مړه راځه یو کار فلمونه د بلا شو فلمونه به جوړوو څه فلمونو یې دا فلمونه تا ته داسې ګپ ښکاري څه څه ځمکه لرې اول ځمکه را پیدا کړه بیا د فلمونو سوچ کوه پوره 2 جریبه ځمکه لرم هېڅ خم مه کوئ فلمونه به جوړوو که نه 2 جریبه ځمکه په 2 جریبه ځمکه باندې خو د جهانګیر خان د فلم 2 سیمونه نه کېږي جهانګیر خان نه دی د یوې ډرامې پیسې ورکړو او 2 به ونه جوړ کړو او جهانګیر خان غټ غټ تصویرونه پرې ولګوو هر سړی اخلي او نن سبا ډایرکټر هم داسې کوي که نه
یو کس ته ضرورت هم ده ما سره سازونه شته تاسو وګورئ تاسو په خبره پوه نه شئ تاسو تللی شئ دې کې د واسطې څه خبره ده تعلیم دې شته اسنادونه در سره شته او وظیفه دې نشته لو فرید درته خوند درکوي لاړه وزګاره مخته شولو که نه اوس ورته کار خوند نه ورکوي نن نه باید به ته ما سره په کور کې دې کني کرای نه خبرې که د خوراک نه خبرې خوراک خو ډېر اسانه کېږي او بیا تا خو په ځان سړی کړی نه دي ګټلي دي دا شرم پاتې و په دې دې مې راواړولو ته خدای ظالمه د خبرې دا څه کړي دي تا دې پښتني عزت ته لاس اچولی دی او دې سزا مرګ دی مرګ لاره په والله کې زما خیال و او د هغې هم خیال نه و زه په لار روان وم او هغه هم را روانه وه ټکر شو منګی ونه وغورځېدو او د کلي خلکو ولیدلو اوس دا زما باندې غوسې کوئ زه څومره بدقسمت یم زویا دې نه مخکې چې ویس وکړي ته د دې کلي نه لاړ شه چې خبره سړه شي بیا به واپس راشي پلاره خو زه نه ځم ځکه چې کومه ګناه مې نه ده کړې کومه خطا مې نه ده کړې نه د هغې جینۍ خیال و او نه زما خیال و خو پلاره زه به وزر ته ورشم زه به ورته سوال وکړم چې ما ګناه نه ده کړې یو پښتون په کور کې سل مړي وکړه بیا دې بخي او تا چې کوم کار کړی دی هغې نه خبرې پلاره دې نه مخکې چې هغه دا کار وکړي نو دا کار به همدا نن زه کوم زه به یې کوم شراب دې څښلي لیونی شوی شراب مې نه دي څښلي د ده ورور دې راسه به زه یې ورځ زهر خورم زهر نه لالا چې دا وژنو ناول ما وژنه خدای پرخان لاله دا کارونه کوم به حضور ته ورشو نه خورګانو که زما په عمر باندې دا خبره ختمېږي نو خان لالا وړمه خو زما خیال نه و د هغې جینۍ هم ګناه نه وه که تاسو د پیغور نه خلاصېږئ نو وړمه وړمئ قانوني د هر انسان نه غلطي کېږي بیا دا ستا ورور دی ویې بخه ته دې ځای نه کار ماله موږ به لاړ شو هغو ته وزر وکړو راځه بې مرګه دې نه پرېږدم ستا د لاسه موږ ټول کلي کې وشرمېدو پرېږده پلاره دا خبره په روم کېږي فوزیه خورې دا څنګه وشول په ویلو د تنده راپروده ته نه ګورې چې ستا خور ته د کلي په منځ کې لاس واچولی شو بس که مورې بس
فوزي دومره راته ووایه چې هغه هلک ته څه پېژنې او که دروغ دې راته وویلې سر به دې خرې کړم سر زه نه پېژنم ما سره ړومبي ځل کې په لار کې ټکر شو زما خیال نه و او هغه هم د بریالي دومره جرأت چې د یو پښتون عزت ته لاس اچوي د یو پښتون عزت ته چې څوک لاس اچوي هغه په خپل ژوند پورې تنګ وي او قسم مې دې په ذات د خدای کرانې په کور کې نه ښځه ژوندی پاتې شي او نه نر که په غلطۍ کې تې شوي نو هر انسان نه غلطي کېږي د یو پښتون عزت سره غلطي نشي کېدلی دلاوره وینه به په وینه خلاصو او شرم به په شرم خلاصو د ټول کلي په منځ کې راته خور ته لاس اچولی دی او د ټول کلي په منځ کې به د خور عزت ته لاس اچوم نو هله به یې پرېږدمه نه وروره اول به ورسره جرګې ته کینو که جرګې ته حاضر نه شو وروره بیا چې ته هر څه وایې هغه به کوو ما ستا لپاره خپل کور ځکه ستا باندې دا تا ښه کارونه کو چې کور دې پرېښودو عاشقانو قرباني ورکړله د مشکو دپاره که وخت راوله زه به خپل سر له تا نه قربان کړم ټول چل پیسو ته ها زه دننه لاړم د خدای پامان ټوپک لالا دا ښکلی ګل په دې سپېره باغچه کې اړو ښه نه ښکاري دا ښکلی ګل زما د زړه په باغچه کې ښکلی ښکاري ای هی هغه چا رښتیا ویلي دي وای ګل د کدو ګل دی یو می جګو تر لاندې بل دی یک نبود سه شد سه دا د یاقوتو غمه زه غواړم زه چې د خپلې ګوتې چنګاله یې جوړه کړم چنګاله چې ته پې خوشحالېږې نو خدای دې ستا نصیب کړي او خدای دې زما او ستا ورورولي نه خرابوي زما مو خدای شته که نه او زه به ورځم او انشاءالله انشاءالله چې ستا دپاره به د دې رشته غواړم زنده باد ون زنده باد ستا غوندې یاران همیشه دې ژوندي برې ګوره بریاله ما سره په داسې حالات کې مه میلاویږه خو چا ولیدو نو رسوا به شو لیونی رسوی نه هغه سړی یېرېږي څوک د رسویۍ پروا نه لري او ما بیا ستا لپاره سر په تلي کې ایښی زه د هېڅ رقم ته رسوی نه یېرېږم زما وړې خانخېلې راجکماره زه تا څنګه پوه
خېلې جنۍ ستا ورور زما د خور عزت ته لاس اچولی و ځکه مې در سره همداسې وکړه د کلي خلکو همداسې را سره کړي او همداسې مې ورسره وکړه ما نن خپل بدل واخیستو وامې غوستو خپل بدل وامې غوستو بې پښتو یې را سره کړې او بې پښتو به ورسره کوم اوس خو په الله دې ژوندې پرېږدم او د خپلې خور بدله به وله ضرور اخلم ضرور الله دې پلاره پرېږدم پلاره اوس به څه وکړي خپله بدله یې ونه واخیستله په فارسي کې یو متل دی وایي نه زن کسې بانګوش که نه بزنید به موش ډېر بد را سره وکړه اول یې راته خور بدنامه کړه اوس یې راته پلار موړ کړو د دوه مرګ په موږ باندې فرض شو فرض تر څو پورې چې مې د خپل پلار قاتل وژلی نه وي تر هغې پورې به زه په کلار کښېننمه ولې چې دا زما د پلار وصیت و چې وینه به په وینه خلاصوي په وینه پښتون چې 100 کاله بعد خپله بدله واخیسته بیا هم وایي چې ما تادي وکړه هغه پښتانه اوس نشته دی سبا ته هم نه پرېږدم د پلار بدله باندې دانه نه اخلم او ورونه او خویندې به د پلار سر ته کښېنو پرېږده دا غلطې لارې دې غلطې لارې خو موږ تباه برباد کړو تباه بربادو تعلیم 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 ما هم پوره 12 کاله تعلیم کړی دی خو دلته د رشوت او د سفارش نه بغیر هیڅ نه چلیږي ما ته د کار خبره کوه ویل څه غواړي کار ډېر اسان کار دی ما سره کار کوه وی د پوډرو کاروبار دی نه نه دا د پوډرو کار حرام دی او زه د ارامو ګټه کول نه غواړم دا کار دې ستا مبارک شي ډېر زر به دې خپلو پنجو له راولم همدا د پوډرو کار به در پاتې کوم پوه شوې پوځیان زه یو تعلیم یافته هلک یم 12 سنه فارغ یم او په ښار کې ګرځم هېڅوک راته وظیفه نه راکوي او دلته د کلي خلک وایي چې دا جنۍ تا سره توره شوې ده خو ته هېڅ مه وارخطا کېږه زه تا سره واده کول غواړم که رښتیا یې بریاله
عزت ته دې راته سپک وکتل او عزت ته مې درته سپک وکتل نو دې کې بیا زما د پلار څه ګناه وه چې تاسو ووژلو شکوره دا د خبرې وخت نه دی وله په دې سر یې وله کومو ماشومان و یتیمان شولل د خدای لپاره د دغه کونډو شهیدانو یتیمانو په خاطر باندې ایسته کړئ دا ټوپک هم نور راځئ چې جرګې ته سره کښېنو او ستاسو دا فیصله به جرګه کوي ملک صاحب خو په یو شرط چې په جرګه کې به د ده پلار نه زیریږي سمه ده همداسې به کېږي خانولي ځئ چې ځو قاری صاحب محترم که د قرآن کریم یو څو مبارک ایتونه تلاوت کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ګورئ مشرانو کشرانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د بشیر کاکا او امیر کاکا د کورنۍ ترمنځ دښمني راغلې ده او دښمني په مرګونو نه خلاصېږي مونږ د کلي مشرانو او سپینګیرو فیصله کړې ده چې دغه فیصله به زه تاسو ته در واوروم هغه یوه جنۍ به بریال په نکاح کړي او بله به شکور په نکاح کړي یعنې بدل به وکړي پاتې شوه د مرګ خبره بیا بشیر کاکا د مرګ پوره وړی دی خپله دوهمه لور به په بدو کې دلاور ته ورکړي او وینه په وینو نه وینځل کېږي دښمني به په دوستۍ او خپلوۍ بدله شي نه منم دا فیصله ګناه ما کړې ده او سزا دې زما خور ګوري نه منم دا فیصله نه منم ستاسو جرګه چې دا فیصله نه مني نو دا زما د پلار قاتل دی او زه د خپل پلار قاتل هیڅکله نشم بخلی هیڅکله ملک صاحب زما د پلار قاتل دې ووژل شي بیا موږ بد نه غواړو ملک صاحب د تاسو ټولو نه بخښنه غواړم او دا فیصله زه منم ستاسو د کور آباد وي چې زموږ دښمني په خپلولۍ بدله کړه شکور او دلاوره هر وخت چې مو خوښه وي نو تاسو وعدونه کولی شئ ته چې دا فیصله منې نو موږ به یې ومنو که څنګه شکر وروړو موږ به پرې مشوره وکړو نو بیا به تا ته خبر درکړو ورونو ستاسو د کور ودانې چې زموږ د جرګې احترام هم وکړه په دې کې به ستاسو ټولو خیري خانولي مهرباني که دې ورونو ته غېږه ورکړي هاي هاي لیوانی ځان هیڅ نه پوهېږم چې د ستا مینې په ما څه کړي ستا مینې خو په ما باندې د لیوانو غوندې پیریان راوستي زه هم ستا دې خبرو لیونی کړم زړه مې داسې غواړي چې ستا په خمارو سترګو کې ځان ډوب کړم پما دستا د مینې خاپیری راغلی دی نو سور سره وکړه ما څه چلی ناراضي پما دستا د مینې خاپیری راغلی دی نو سور سره وکړه ما څه چلی ناراضي سچلی ناراضي سچلی ناراضي ستاسو سترګې دې اشنا
चपे वही तस खबरे खुदे को आलम ना गए कभी कुदरत यौ शाहकारी बल सुख निष्ठा यौ दासी रुखसारी नु सिंगार का दी कणे हुनावी तब बगैर दा सिंगारा सिंगारे तखा हसीना हसीने तगाड़े जमाना बंगिए हरा पेखला मगे ना पता दा हर पेखले तजरत संदी गोरा खाइस्त ना शर्मवी जमाते हम सदा से जादू कड़े पजड़गी तस खबरे खुदे को आलम ना है कभी मारांदी चितळली टुलाशी तांदी हिरियरी गम कते दर्तनाशम स्थाप सरगू की ग्रानी पिरियांदी तहर सवे खमम दया बल्यू तहर हाके बदया बल मल्यू यो ना जाकल यो बल जगाशु नो कसम दे चे मम पागलयू चिकला पताराशी गुठी मालरा कवी गोहरा खुदे चरे मुंगा न जुदा कभी तस खबरे खुदे गो आलम ना है कभी लरला ला हो पमा दस्ता दमिनी खापीरी रागली दी नुसावर सरा उकड़मा सचली नाराजी सचली नाराजी सचली नाराजी स्तास्तर की ती अशनाक अब्बासिन चपे वही तस खबरे खुदे को आलम ना है कभी लरला ला लरला ला लरला ला हो خبرې زویا دا خبره مونږ کې لاره ده چې د مرګ په بدله کې مونږ سره ورکوو بله لاره نه لرو لاره بله لاره هم شته لالا چې بله لاره یې نو ووایه بله لاره شته وشرب د برالي مرګ که نه هغه موږ سره روغه نه کوي نه خان لالا هر په سوره کې بوز خو زما رور دې نه وژني نه خورې زه به ځان مړ کړم خو تا به پرې نه کړم چې ته رانه په سوره کې لاړه شي که ځان وژنم نو آخرت مې خرابېږي او که تا ولم د کلي خلک به راته پېغور کوي او که د جرګې خبره نه منم پړ کېږم نه پوهېږم چې څه وکړم خو دا ټول ستا د لاسه وشول الله نه ته ګناهګار یې نه مې ګناه کړې ده خو زه د خپل قسمت نه ډېر زیات ګیلمن یم دا هر څه زما په قسمت دي و زما قوم خلو زامنو چې دشمنی په دوستۍ بدلیږي نو دې کې د خفګان څه خبره ده
راغله لالا قلم غواړي راوړې قلم هر سړی د لالا پېښې کوي ورغ د سر ګرفتار کو او خپل دینه یې شو لالا د لالا راوړې قلم تاسو ته وایم اورئ که نه بشنوئ راوړئ لالا راغله لالا شکوره زویه دلاوره زویه د دې جینکو ورور ستاسو پلار وژلی دی ستاسو د پلار په بدله کې د یوه جینۍ راغلې ده خو ستاسو د پلار ځای نیولی نه شي نه مورې ستا زامن لا دومره بې غیرته نه دي چې مور به یې په سرو سترګو جړېږي او زامن به یې د ښځو سره خوشحالۍ کوي مورې ته مه خفه کېږه خدای به خیر کړي ولې به نه خفه کېږم چې د غل غوندې خاوند یې راته مړ کړو دا جینکیانې به خوشحالیانې کوي راځه مورې چې دا خوشحالۍ ورته په غم بدلې کړو ته به ډېره خوشحاله خو خوشحالېږه مه ته دې کور ته په بدو کې راغلی او د بدو د ښځې انجام ډېر بد وي ته به په دې کور کې د ښځې په حیثیت نه د یو مزدورې په حیثیت ژوند کې د یو مزدورې ستا د لاسه زما پلار مړ شولو او د مور ارمانونه مې خاورې سره خاورې شولو او ستا ارمانونه به مانه پوره نه شي پوه شوې که نه چې کور ته ته ناوې نه راغلی مزدور او د مزدورې په صحت باندې سه تورمخې سرخوړۍ ستا د لاسه زما خاوند مړ شو د وروڼو سر ته کښېږدې دا ټول ستا د ورور د لاسه د ټول کلي په مخ کې راته عزت ته لاسم واچولو او پلار یې راته مړ کړو د ټول کلي پیغور ته یې جوړ کړو یو پښتون د خپل عزت بې عزتي نشي برداشت کولی تاسو به نن نه پس په دې کور کې د ښځو په حیثیت نه پیغله په یو مثال تور رنګ دی څومره چې په تور رنګ کې ګوتې وهي نو ګوتې دې تورېږي په پیسو موږ خرڅېږو په بده کې موږ ورکړی کېږو په نه څه خبره موږ مړې کېږو کاش چې زه یوه پیغله نه وې زما هغه شانتې ماشومه وې وزیره ته رښتیا ووایې او بیا دا هر څه مې په خپله په ځان کړي د اسلام په پاک دین کې د ښځې او د نر یو شان درجه وي کاش چې موږ ښځو په قدر پوهېدلی ولې چې یوې ښځې بي هم منا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دنیا کې زیږولی زموږ په وطن کې ښځې ډېر کم حیثیت لري خو نه لیونی الله تعالی
ښځې ته ډېر لوړ مقام ورکړی ته مه خفه کېږه ښه الله به هر څه سم کړي دیخ ورشه زه دې ونه پېژندم چې زه څوک یم ورور دا شعر خو دې سم د هندي فلمونو دی او اواز یې پښتو فلمونو ته تللی دی خو د پښتو فلمونو هیرو کوم نه یې ولې د خولې نه د لارې نه ځي د وریجو پهلوانه څوک د پښتو فلمونو کار کوي څوک د هندي فلمونو او زه لباس مې د هندي فلمو دی او پټ د چینی فلمو کومه د جاپاني فلمو خیر دی خیر دی زه به درته هېڅ هم نه وایم که نه هغه د ایکچولي فلمونو فټ ډایرکټر هغه حافظ پېژنئ یا مسلمانه زه نه یم که نه هغه ته د فلمونو کې ډوپلیکېټ کې وي دا ډوپلیکېټ نه د ملکونو چې وي هغه ته یادوم زه نه ښکارم که نه مړه هغو ښکاري زه نه ښکارم فلمونه ملمونه پرېږده لاړ شه تیرې ته زما کلنګ راولېږه لاړ شه فکر مه کوه ورته که نه ما سره مې یو لوپر شته او بیا خو د تا کلنګ مونږ باندې فرض دی حود ولا همدا نن به درته کلنګ در ولېږم هغه د لوپر په لاس کړي مړه دا شرم دی خو ځه که نه دا ته ځه که نه پنجابی جوړ کړي دي حسن پراخ بنسټه دی سرخوړی سپیري د پلار سر ته کېنه دوی پخوي که داسې پخوي نه پکې غوړي نه ټماټر نه ښه نه بده مرجانې دا کټوې دی نه دا نه کټوې تورمخې زما په کار کې کار مه لره ستاسو دواړو د لاسه زما کور وران شو خو تاسو به هم رانه خو ورځو نه وینئ مورې مورې څه خبره ده دا دواړه سپیرې ما سره جبه کوي اوسه دا ستاسو د پلار کور نه دی تاسو دلته نوکران یاستئ او څه چې مې درته مور وایي هماغسې به کوئ په کولاو غوږونو یې واورئ دا دی خان لالا های های افسوس افسوس ستا په مور و پلار باندې چې په تا باندې څومره ښایسته نوم شرمولی خان لالا خان لالا به تا غوندې وي زد افسوس ستا په نوم خان لالا زد افسوس خان لالا د خدای ټوټه ټوټه کی خدای دې تباه کی آمین ګوره پخوانیو خلکو یوه خبره کړې وه چې یوه مرغۍ ګیدړې په خوله کې نیولې وه ګیدړې ته یې ویلې خورې خو میاسې هم خورې پرېږدې خو مې نه خو یو ځل خو شکر وباسه که نه ګیدړې چې شکر ویستو او مرغۍ ترېنه والوته مرغۍ په ونه کې په یو مچ منډه کېناسته
مرغۍ ورته وویلې چې زه خو څه ګیدړ نه یم زه شیر یم زه خورم خو دې خورم مرغۍ ورته وویلې تا ته وایم چې نالت دې په داسې خوله شي چې زه یې لا نه یم خوړلی شکر وباسي خو زه شیر یم شیر اول دې خورم بیا شکر وباسم شکر وباسم تا شیر لیدلی دی هغه هم په پنجره کې شیر دې لیدلی دی خو په ټلویزیون کې نن درته یو شیر مخامخ ولاړ دی شیر په سترګو کې سترګې واچوه سترګې پکې واچوه دا دروغ وایي دا دروغ وایي د انسان په جامه کې ما شیر نه دی کتلی ژوندی درنه خلاص نه شي شیر مستي وه نو که چېرته په غوسه کې شوی وې نو په منځ به یې څیرلی وې پوه شو که نه او خدایا دا څه وشوه خان لالا نه خو نن ګیدړ جوړ که ګیدړ نه اجرات یې نه جوړ که چکچکې وهئ زه نن ګډېږم واچوه لاسونه په ما باندې چکچکې وهئ چکچکې وهئ خان لالا تا خو څلوېښت ورځې ماتم اعلان کړی تا خو ماتم مات کو چپچا ستا دومره جرأت چې د خان لالا په کار کې کار لري دومره جرأت چې د خان لالا ګریوان ته د لاس واچوو په هغه ذات مې د قسم وي چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړی چې په خاندان کې د چرګ هم رانه ژوندی پاتې نه شي چرګه دا څنګه زموږ ژوند شو ما به د ځان سره څومره خیالونه وینم چې زما به واده شي زه به څومره خوشحاله یم د خاوند نوم څومره خوږ لګي د
د هرې پیغلې دا ارمان دی چې واده شي ښه ژوند ولري خو زموږ ارمانونه پوره نه شول خفه په ځان نیم چې زه په بدو کې راوستم چې نوم یې بدي ژوند به یې هم بدي خفه په ځان نیم چې ولې ما د خپل ورور ژوند وساتلو زه نور صبر نشم کولی زه به همدا نن پلار ته ویم نه خورې دا ظلم زه برداشت کولی شم خو د پلار ورونو ژوند نشم خرابولی خو ته پلار تو یې نو دې نه به څه جوړ شي دښمني نه خورې ستا زما په سر قسم وم چې پلار ته بیا ونه ویې دا ټلیفون ته ولې بند تا سره زما فکر شته زه ستا نه بغیر ژوند نشم کولی ته خو زما صنفي یې دا ته څنګه خبرې دا څه وایې زه تا سره مینه لرم ستا نه بغیر ژوند نشم کولی ته مې خوښه یې دا ته څه ګډې وډې دی زه تا سره مینه نه کوم ته پهلې ځان ته وګوره بیا ما ته وګوره نه ته دروغ وایې که بیا دې داسې خبره وکړه زه به ځان ووژنم ته زما مینه یې ته ته ځان ووژنې زه زما کیسه تا سره خپل ژوند تباه کړم ته یو غریب سړی او زما د غریبانو نه نفرت دی او زه اوس د مالداره سړي مینه یم ته وفا یې اشوک دړی څنګه شوم اشوکه دې زما په خیال لکه جواب یې درکړی مورې څه خبره ده مورې شکرزی لاړ سي راته شغلو کنه ستا دومره جرأت چې تا زما په مور باندې چی واړولو ستا دومره جرأت چې تا زما د مور په لاس چی واړولو ای د خدای ظالمه دا څه لیوخې ښه تا ته به زه اوس ظالم وښیم خدای ظالمه دا خو ستا بندګان دي چې دومره ظلم به کوي دی پیدا کړي دي که ګناه وه نو د ورور یې وه نو دو څو ګناه ده که ګناه وه نو زما وه زما د پلار پکې څه ګناه وه چې هغوی راته ووژلو او ته بیا دومره شولې چې ما ته نصیحت کوې ما ته چې تر څو پورې مې د خپل پلار بدله اخیستې نه وي تر هغې پورې به زه کلار کښېننم ځان ته څنګه پښتون وایې چې د پلار په بدله کې یو تورسري باندې ظلم کوي ته ځان ته دومره نر وایې نو د پلار قاتل نه دې بدله واخله زما دې په پاک ذات قسم یې اوس خو رانه والله که ژوندې پاتې شي تر څو پورې چې مې د خپل پلار قاتل وژلی نه وي زه به واپس دې کور ته نه راځم نه لالا د خدای دپاره ستاسو د پلار په بدله کې زه راغلم ما مړه کړې خو زما ورور ته څه مه وایې نه دا هر څه زموږ قبول دی موږ خو خوشحال یو خو زموږ وروڼو ته څه مه وایه ګناه د هغه نه ده ګناه زموږ د مشرانو ده
هم ډېره خفه یم خو ته غم مه کوه زه یم که نه هر څه به ټیک شي
چنګیز خانه هغه شوکتړی دا دی توبه خدایه توبه خپل شکل ته نه ګوري او مینې کوي غریب سړی او برګې سپی هغه ګل ستا سره نه هغه د ټوپک خان لالا سره خوند کوي د ټوپک خان لالا سره ای هغه زما ژوند او ایمان دی چا چې ما نه خپل ایمان واخیستو زه به د هغوی نه خاندان واخلم ګناه د اوسني ځوانانو نه ده ګناه د فلمونو دی د فلمونو داسې سواتنه دی بچوړی چې ټوپک راوالي او ډز 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 خلک ولي ټوپک خان لالا صبر صبر سمې خمبېره که په دا تشي تشي کې ووه چې بیا لپاره داسې کار نه کوه ورځه ورځه سم کټی د ټوپک خان په دا تشي کې ووایي دا پوزې مو چې بیا دې په یاد وي د لالا خان معشوقې ته په بده ونه ګورې په بده همدلته عمري څمله عمري چنګیز خانه ټوپک خان دې نه دی ساتلی کونړی ګټ دې ساتلی تاسو مې درته خمبېره کړه لکه سړی چې په دوکړۍ باندې وړه ووهي ټوپک خان لالا په خدای یقین وکړه په غټ اختر باندې خلک کوم داسې سوار ویاخلي څه چې ځو لالا راځي کینې کړم بریاله ته زما د مخې نه خوښه ستا دا مخ په ما باندې بري لګې ها نورې داسې خبره کوي بریال ستاسو زوم دی او بیا زموږ ستاسو خپلولي ده خورې ستا سر مات دی دا ولې خورې درمینې شکلاتې شوه تا ته وایم دا سر در باندې چا مات کړی ګونګه شوې لالا په خیر ګوره بس که خورې بس که ګناه ما وکړه او سزا او سزا سزا چا وکتله ستا د بېګناه خورګانو سپی ته مې غواړي چندل د درنه ساه وباسمه راځئ خورګانو ته ټول سړی نه وې نو ما به په ځمکه منډلې وې او چې زامن مې راشي او ځان ته پښتانه وایي نو ما ته دې مخامخ راشي خو دا واورئ بوډۍ مکارې چې تاسو ته به زه د خپلو خویندو بدن ضرور یم ضرور پلاره په داسې اور به یې دله وسوځوم چې نه به مرې
خو نه پرخېږي اور خو تا وسوځولو نه مړه کېږو نه ژوندي یو ستا د رازه د ټول کلي پېغور ته جوړ شولو خو نه نن نه بعد نه مې وروري نه دې وروري ما وځه زما له کور نه وځه زما له کور نه وځه زما له کور نه وځه ته د سپوږمۍ د مخ رڼا یې خو صرف زما یې ولې ونه یې زه به تا ته یوه ښکلې شان بنګله جوړه کړم هغه څه خیل بنګله یې هر سهار و مازدیګر به صرف تا ته ماړوګان لوګیا کوم ماړوګان تاسو خو یو انجینر یاست او کاروبار هم په دوبۍ کې دی د واده نه پس خو په دوبۍ کې وخت تېروه دوبۍ خو عادي خبره ده ته په دې هم نه پوهېږې چې ته چا سره یې زه به تا لندن ته بیم لندن ته هلته زما داسې بنګلې دي یوه بنګله صرف د تا دپاره ده هغه به د عمر دپاره ستا وي د ستا
که مورې بس اوس خو رانه خدای راستي که ژوندې پاتې شي دومره لا سپک هم نه یو چې دا خلک راته څومره سپک نظر کوي مونږ څه وکړو هغه خورګانو ته موږ سپک وکتل ځکه زموږ مور ته یې په سپکه وکتل زه به تا ته د دې خبرې جواب درکړم ډېر زر به ځان د دې پیغورونو نه خلاص کړمه دلاوره ته ورشه چې چېرته غلط کار ونه کړي پورې زه به څه وکړم په چا چې ښه خبره بده لګېږي نو هغه به زه څنګه خلال کړم مشرانو په کشرانو باندې رحم کوي ښې لارې ترې راولي ته څنګه مورې چې خپل زامن بدې لارې تاړې ته یو مور نه قاتله یې قاتله څوک یې ته او دلته څه کوې زه لالا خان یم لالا خان زه څه ته راغلی یم پوهېږې اوس به پوه شې لالا خان نه چې څوک د ګوتې غمې اخلي هغه به په هغې دنیا کې چکر وهي په هغې دنیا کې د هغه دپاره ست او ست مرد دی مرد تیار که ځه ما ته وایي ته څوک دي زما دې په کور کې مړه لور پیدا کېږي او دو دې خوشحالي کوي اوس په هغې دنیا کې ته به ورته چمبه وهې او پلار دې دوه سره ټول غاړې ته واچوي ټپه ټپې ټکې ټکې زما نوم لالا دی لالا چې چا ته په غوسه شي ډېر زر تذکره امضا کوي ډېر زر ورځئ را دې شي سوی ورته په یوز دې چړه د ورته پراټې پخېږي پراټې سره د ملایي آصف ته واو چنګیز خان هر څه برداشت کولی شي خو په مینه کې رقیب نشي برداشت کولی دولت در باندې ما وخوړو خپل ځان در باندې ما تباه و برباد کړو او ته مینه د بل چا سره کې اچا رښتیا ویلي دي چې ډمې ډمې یار دې مړ شو وای د کمې کوڅې کشمیر ولیدو وای دا هر چاته معلومات دی چې هیرو ته نه هیرو زه یم زه دا هر چاته معلومات دي چې د فلم په اخره کې د بدماش سال وي که دا یو ځل ته خدای وهي نو ما دې یو پنځه ځل ته وهي دا هغه فلم نه دی د دې لیکوال کمرمین پروډیوسر ډایرکټر هیرو بدماش زه پخپله یم زه پخپله بس که مړه د فلمونو نوم مو شرموو په سر دې یو تار ویښته نشته دا خېټه دې وګوره دا هیرو به دا غوندې موټه
په شرمونو فلمونو وشرموئ زه خېټه یم زه هلکه راوړه سګرټ دا څه کوې هغه بل شی نشته داسې چې کېږي هغه لیټر دی که لیټر دی خواشه اوس به تا ته معلومات وشي چې بدماش څوک دی او هیرو څوک دی هلکانو ویې نیسئ یخې کوده قلم یې راوړه قلم یې راوړه یخې کوده قلم یې راوړئ لا راغلی دی ما تا ته نو ویلې څوک چې زما مینه اخلي زه به د هغې نه ژوند واخلم ژوند
شطرة شطرة لا ما تخبر ربي غورنا لك ولا كذا دارا دارا وخوالي كذا چې دولتم د خلاص کړی و چې بدل نه پیدا کېږي نو زه څه وکړم چې نه پیدا کېږي خدایه ته څومره بدقسمته یم زه څومره بدقسمته یم وانا ما د ګل غلې خورګانو ستاسو څه ګناه وه په دې رسمونو رواجونو خو موږ تباه کړو دا ګوره که نه زما د ګل غلې خورګانې مړې دي او دا د کلي خلک هېڅ غم نه کوي زما د ګل غلې خورګانو تاسو دواړه خو بار وخت زما په سر لګېدلې پلار او ورور سره هر وخت به د ښاروالي ته رالې چې موږ ملامت یو وایي ستاسو څه ګناه وه خدای دې تباه کړه تباه شي دلاوره لکه زما خاندان دې چې تباه کړ وایه خدایه تباه شوه Lara, kamu ni orang mencucu. Masa mau pulang mencucu kamu ni orang. Lamanya kalau mana pulang itu orang berisi. Ya nak kiri kau. Tak sempat jual dah goreng. Ya kau. Ariana. Kamu ni orang. Oi, oi, oi. Kanwali Lala. Kanwali Lala. Kanwali Lala. Kanwali Lala. Mari Laura. Satu kemarin. Keliki. Keliki uzgar magarza. Tine se dari dalam Aurora. Mana kapai? Maa betul. Tolong wali. Aurora. Bisa tak salam minaku. Bisa mandir kau kidan. Tak salam minaku. Kalau jalan. मशरार खोर कल पकशरारो बाले पकाने के कर मावा कर जमाने का पैमाना तुम खपा के खाने जाले खाने जाला तार वक्त में गुस्सा करना वैसे तो उसमें गुस्सा क्या ख्याल रखा पर Salam minakum. Hoy, tu kama kau tak? Sebab tak terpakar kau si papa yakum. So, tak salah dia. Masyur orang ada. Sebab tak salah. Tak salah. Bina dah. Dah, kan malu lah. Sebab kau pergi ke mana?
سرکس نه راغی لاله که د شکر نه په کور کې رانه یو کسه دنیا پاتې شي یو کسه نه شکر والله کې دې په شام دنیا پرېږدم